پاتې مزل. د تاریخي ناولونو ځانګړې خپرونه پاتې مزل د اوسني عصر د ننګونو او فرصتونو هنداره چې د اسلامي تمدن د عروج او انحطاط عوامل روښانه کوي. پاتې مزل د علم او ارتقا پر لاره څراغونه بلوي او د مسلمانانو تیرې سترې واکمنۍ او فرهنګي میراثونه بیانوي. د امید رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو هیله ده چې ټول به روغ جوړ او په ورځنیو چارو کې بریالي اوسئ. پیل کوو د پاتې مزل په نننۍ خپرونه. هیله ده چې د خپرونې تر پایه راسره پاتې شي. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین قائد المجاهدین سید الانصار والمهاجرین وعلى آله واصحابه اجمعین. اما بعد ورونو، د تیری برخې په پای کې تاسې واورېدل چې اینا میری په منډه خپل کور ته ورسېده او کله چې له دروازې څخه دننه شوه نو دروازه هم په ځان پسې بنده کړه. ورونو، اوس به ورسو طارق بن زیاد رحمه الله ته. د همدې شپې څخه وروسته چې کوم سهار شو، په هماغه کې طارق بن زیاد خپل لښکر ته د طلایتلې په لور باندې د حرکت حکم ورکړ. دا آخري او اوږد سفر و. طارق بن زیاد زیات خپلو مرستیالانو او نورو چارواکو ته ویلي وو چې طلایتله به په څه ډول تر محاصرې لاندې نیسو. ورونو، لکه څنګه مو چې په لومړي سر کې هم د اسلام د ستر نومیالي جهادي شخصیت موسی بن نصیر رحمه الله په هکله باندې څه معلومات وړاندې کړي وو، نو دا چې موسی بن نصیر رحمه الله طارق بن زیاد ته احوال را لېږلی و چې نور فتوحات یې همدلته ودروي، نو اوس به ور وګرځو چې موسی بن نصیر رحمه الله د اندلس په هکله باندې کومه پرېکړه کړې او په څه حالت کې دی. دا د 1912 میلادي او 93 هجري کال د آخري ورځو پیښه ده. موسی بن نصیر رحمه الله د مصر او افریقا والی د 18,000 غازیانو سره د اندلس په جنوبي غاړه باندې ښکته شوی و. هغه د طارق بن زیاد رحمه الله د مرستې او کومک لپاره نه و راغلی، بلکې هغه غوښتل د جنوب له لورې فتوحات پیل کړي او ټول اندلس دواړه په ګډه سره ونیسي. موسی بن نصیر خپل مشر زوی عبدالعزیز په خیروان کې په خپل ځای باندې پرېښود او د نور زامن عبدالله او مروان یې د لښکر سالاران وټاکل. ورونو، دا د هغه وخت د مجاهدینو مشران ول، لکه الحمدلله چې په اوس وخت کې د افغانستان د مجاهدینو مشران خپل زامن د جګړې لومړۍ کرښې ته ورلیږي. نو په هغه وخت کې هم موسی بن نصیر رحمه الله خپل دغه 2 زامن د لښکر سالاران وټاکل. ورونو، دا د کوم امتیاز لپاره نه و، بلکې دا د الله جل جلاله د دین خدمت او د اعلاء کلمت الله لپاره و چې د الله جل جلاله کلمه لوړه وي. خپل اهل، عیال او هر څه الله ته نذرانه کړي وو. د خپل زامن له ځانه سره ملګري کړل. د ده سره د جاسوسۍ ادارې تکړه سالاران هم ملګري شول تر څو د دښمن د حالاتو څخه ځان خبر کړي. ورونو، استخبارات په یو نظام کې د ملا تیر ده، نو ځکه په هغه وخت کې سترو سالارانو به له ځانه سره خپل استخباراتي ملګري بیول تر څو د دښمن حالات ورته معلوم کړي چې مخ ته څه دي او دښمن د دې په هکله باندې کومه اراده او پلان لري. طارق بن زیاد چې کله د اندلس ښارونه فتح کول، نو د هغې د ادارې او نظم په خاطر به یې عیسایان او یهودیان ټاکل، ځکه چې د هغه سره اداري چارواکي نه وو، یوازې جګړه کوونکي غازیان ورسره زیات وو. کله چې موسی بن نصیر رحمه الله اندلس ته راورسېد، نو خپلو جاسوسانو خبر ورکړ چې په میدونه، قرمونه او سیدونه کې چې کوم عیسایي او یهودیان چارواکي ټاکل شوي، هغوی د مسلمانانو په خلاف باندې د بغاوت او سرغړونې لپاره شرایط او حالات برابر کړي دي. ورونو، په دغسې حالاتو کې ډېر احتیاط پکار دی. ګورئ، کله چې مسلمانان یو ښار، یو ملک نیسي، نو طبعا د هغه ملک له اداراتو، چارواکو، حالاتو او نورو احتمالي بې نظمیو سره مخ کیږي. نو په دغه حالت کې باید له ډېر احتیاط څخه کار واخیستل شي
د ملک په اداراتو کې داسې خلک وټاکل شي چې هغه د استخباراتو له غلبیل، چغل یا د هغوی له فلټر څخه تیر وي. نو له هغه وروسته به بیا په ډاډه ډول مسلمانان خپل کارونه سرته رسوي او د هغو اداراتو واګې چې هغوی ته سپارلي وي نو له هغو څخه به هم ډاډمن وي. نو په هغه وخت کې هم طارق بن زیاد رحمه الله چې کله میدونه، قرمونه او ځینې نور ښارونه نیولي ول نو په هغوی باندې عیسایي او یهودي چارواکي مشران ټاکلي ول. ورونو، د یهودیانو او عیسایانو د سرغړونو او بغاوتونو په هکله باندې که کتابونه ولیکل سي هم نو دا پرې کمه ده. یعنی د دوی بغاوتونه دومره ډیر دي چې د تاریخ هره پاڼه راړی نو د دوی بېنظمي، بغاوت، نفاق او په انساني ټولنه کې به دوی هر ډول بشري ضد کړنې ترسره کړې وي. تاسې فکر وکړئ، طارق بن زیاد رحمه الله د یو مسلمان سپاه سالار په حیث باندې د هغوی ښارونو ته ورغی. له دوی سره یې دومره ښه وکړل چې هغوی یې په خپلو ښارونو او په خپلو ځایونو کې په ډېرو ښو اداراتو او بستونو کې مقرر کړل. له هغه وروسته هم د موسی بن نصیر رحمه الله استخباراتو دغه حالت راویستل چې دغو عیسایي او یهودي چارواکو د مسلمانانو په خلاف باندې د بغاوت او سرغړونې لپاره شرایط او حالات برابر کړي دي. موسی بن نصیر په ډېره بیړه دې ښارونو ته د خپل لښکر سره ننوت او هلته یې ټول چارواکي خپل کسان وټاکل چې په دې توګه د بغاوت او سرغړونې مخه ونیول شوه. موسی بن نصیر د دې ښارونو د سمبالولو څخه وروسته د اشبیلې په لوري وخوځېد، ځکه چې دا ښار طارق بن زیاد په دې خاطر باندې له پامه څخه غورځولی و چې لومړۍ پلازمینه طلایتله خالي وه او هیڅ بادشاه او واکمن پکې نه و، ځکه د راډریک تر وژنې وروسته لا هلته څوک په رسمي توګه باندې نه و ټاکل شوي او دا ډېر غوره او مناسب وخت و چې له هغه څخه باید کار واخیستل شي. په هغه وخت کې تر ټولو مهم ښارونه غرناطه او قرطبه وو چې د دې ښارونو په نیولو سره ټولو ښارونو او اندلسیانو ځانونه ناکام او تسلیم بلل. موسی بن نصیر رحمه الله په میدونه، سیدونه او قرمونه کې د اشبیلې په هکله باندې پوره معلومات ترلاسه کړل. بیا د خپل پوځ سره هلته ورسېد او ښار یې محاصره کړ. هغه دا هیله لرله چې ښار به زر تر زره تسلیم شي، خو د ښار خلکو پوره تیاري نیولې وه او مقاومت یې کاوه. کله چې موسی بن نصیر ښار کلابند کړ نو د ښار پوځیان په ناڅاپي توګه ننوتل. مسلمانانو ته دا هم نه وه څرګنده چې هغوی څه وخت راوځي او څه وخت ورته تیاري ونیول شي. په دې محاصره باندې نږدې یوه میاشت تېره شوه. موسی بن نصیر یو تجربه لرونکی سپاه سالار و، خو د هغه عمر نږدې 80 کالو ته رسېده چې نور د خرپ او ترپ څخه وتلی و. هغه په ځوانۍ کې ډېر زیات فتوحات کړي وو او داسې ښارونه ورته هېڅ هم نه ښکارېدل، خو اوس د هغه عمر داسې شوی و چې ځواک پکې نه و پاتې. ورونو، په دې هکله یوې ځانګړې لړۍ ته ضرورت ده چې د موسی بن نصیر رحمه الله مکمل تاریخ په هغه کې بیان سي چې هغه په دغه 80 کاله عمر کې د اسلام لپاره کوم خدمتونه کړي. خو دا چې دغه لړۍ مو د طارق بن زیاد رحمه الله د رښتینې تاریخ په هکله باندې ده نو په دغه لږو معلوماتو باندې بسنه کوو. ورونو، یوه ورځ د هغه دوه زامنو عبدالله بن موسی او مروان بن موسی ډېر زړور او میړنی کار وکړ. کله چې د ښار څخه سپاره راووتل او جګړه پیل شوه، مروان او عبدالله خپل ټول سپاره د کلا دیوال ته ورنږدې کړل او د اندلسي سپرو لاره یې ډب کړه. په غش او برچو باندې ویشتل پیل کړل. بیا هم دې مجاهدینو ځانونه کلک کړل. کوم اندلسي سپاره چې د کلا څخه د باندې راوتلي وو هغه ټول یې ووژل. په دې توګه 3 جګړې وشوې چې په هغې کې د کلا پوځ کمزوری شو. بالاخره د یوې نیمې میاشتې خونړیو جګړو څخه وروسته د اشبیلې مشهور ښار هم فتح شو. د اندلس یو بل ښار د موریدا په نامه سره یادېده چې دې ښار هم د طلایتلې په شان باندې ډېر اهمیت درلود. موسی بن نصیر د خپل ویاړلي لښکر سره د موریدا په لور باندې وخوځېد. ورونو، اوس به موسی بن نصیر رحمه الله همدلته پرېږدو. موږ به راوګرځو د اسلام ستر فاتح او ستر مجاهد طارق بن زیاد رحمه الله ته. طارق بن زیاد رحمه الله د دې څخه مخکې دومره فکرمند او اندېښمن نه و لکه څومره چې دا ځل و. هغه ته د طلایتلې په هکله باندې چې څه ویل شوي وو هغه اندېښمن کړی و. هغه په دې خفه او غمجن و چې موسی بن نصیر ورته زیات کومک او مرسته نه وه رالیږلې. هغه مرستې او کومک ته زیاته اړتیا لرله ځکه چې خپل لښکر یې په 3 برخو ویشلی و او په 3 لورو باندې بریدونه پیل کړي وو.
خو د هغه ښه بخت او قسمت دا و چې زیات بربریان ورته په خپل سر باندې راغلي او د ده سره ملګري شوي وو. ورونو که یو څوک قومیت کوي نو بیا دې د خپل قوم یا د خپلې قبیلې یا د خپل ملک له دغسې یو مجاهد څخه اطاعت وکړي، هغه هم لله فی الله او په حقو لارو کې، نه په ناروا او باطلو لارو کې. نو په هغه وخت کې هم بربریان ډېر جګړه ماران او زړور خلک وو، خو د دوی زړورتیا په دغه ځای کې د اسلام په ګټه باندې تمامه شوه او دا د دوی د دنیا او د آخرت ګټه وه. طارق بن زیاد رحمه الله په دې خفه او غمجن و چې موسی بن نصیر رحمه الله ورته زیات کومک او مرسته نه ورلیږلي. هغه مرستې او کومک ته ډېره اړتیا لرله ځکه چې خپل لښکر یې په 3 برخو ویشلی و او په 3 لورو باندې بریدونه پیل کړي وو. خو د هغه بخت لکه مخکې مو چې یادونه وکړه او قسمت یې دا ښه و چې زیات بربریان ورته په خپل سر راغلي وو او د ده سره ملګري شوي وو، که نه دی به له ډېرو ستونزو سره مخ شوی و. طارق بن زیاد رحمه الله ته دا څرګنده نه وه چې موسی بن نصیر له 18,000 مجاهدینو سره اندلس ته راغلی او په جګړه یې لاس پورې کړی، ځکه هغه وخت د اړیکو نیولو لپاره وسایل دومره زیات نه وو لکه څنګه چې اوس ده. طارق بن زیاد ته دا ویل شوي وو چې طلایتله د اندلس پایتخت او د باچاهانو د کېناستلو ځای دی او د هغې دفاع ښه قوي ده، خو د نوي حالاتو او شرایطو څخه هغه خبر نه و چې په طلایتله کې څه ډول حالات پېښ شوي. ورونو د طلایتلې په بادشاهي ماڼۍ او قصر کې یو بل ډول ډرامه روانه وه. اوس به له طارق بن زیاد رحمه الله څخه ولاړ شو د طلایتلې ښار ته. د طلایتلې په بادشاهي ماڼۍ او قصر کې یو بل ډول ډرامه روانه وه. هلته کوم بادشاه نه و بلکې یوازې د بادشاه اولاد و. په دې اولادونو کې یوازې یو ځوان و چې د راډیک سکه او حقیقي زوی و. د هغه زوی نوم یې ریچمانډ و. د ریچمانډ عمر 18 یا 19 کاله و. د قانون سره سم هغه د راډیک په ځای باندې بادشاه و، خو هغه په همدې کم عمر کې په مزو او چړچو اخته شوی و. مور او پلار په ده باندې ډېر کوښښ کاوه چې هغه د حکومت او سیاست په کارونو کې برخه واخلي، خو د هغوی خواري او کوښښ هیڅ فایده ونه کړه. ریچمانډ د ښکار ډېر شوقي و. د هغه بل شوق دا و چې کومه ښکلې او حسینه پیغله به یې ولیده هغه به یې له ځانه سره ملګرې کوله او څو ورځې به یې له ځان سره ساتله. چې کله به ورته بله ښکلې پیدا شوله نو مخکینی به یې رخصت کړ. بس هغه همدا 2 کارونه کول او د بل شي سره یې هیڅ تړاو نه درلود. راډریک د اندلس پادشاه و. هغه په خپله ماڼۍ کې د ښځو حرم جوړ کړی و چې نه یوازې په هغې کې د اندلس ښکلې نجونې بلکې د شاوخوا هېوادونو څخه یې هم ښکلې او حسینې پیغلې راټولې کړې وې. راډریک په هغو نجونو کې 2 یا 3 به یې له ځان سره داسې ساتلې چې دا یې قانوني مېرمنې وې. خو راډریک یوازې یوه قانوني او نکاحي مېرمن درلوده چې د ریچمانډ مور وه. ده له 2 یا 3 ښځو نورو څخه هم اولادونه درلودل، ځکه نو هغوی ته د باچا اولاد نه ویل کېده او په حرم کې به ځینې مېرمنې ډېر وخت پاتې سوې، نو وروسته به بیا شړل کېدې او نوې ښځې به ورته راتلې. خو هغه 2 یا 3 راډریک د ځان لپاره خوښه کړې وې، نو ځکه هغوی په پاخه عمر کې هم په ماڼۍ او قصر کې اوسېدې. د هغوی اولادونه هم ځوانان شوي وو. کله چې د راډریک پر ځای باندې د کېناستلو ستونزه او مسئله را پیدا شوه نو هغوی هم د خپلو زامنو د باچا کېدو په لوبه کې دسیسې پیل کړې. خو د راډریک د حقیقي زوی ریچمانډ په ژوندانه باندې هېڅوک هم په تخت باندې نه شوی کېناستلی. په طلایتله کې د پوځ عمومي مشر جنرال یوګو بیلجي و. هغه د راډریک ښی لاس و. خلک او پوځیان په دې باندې پوهېدل چې یوګو بیلجي دومره تکړه او هوښیار جنرال دی چې راډریک په خپله جګړې ته ځي خو هغه له طلایتلې څخه د باندې نه لیږي چې له منځه ولاړ نه شي. بلکې حقیقت دا و چې جنرال یوګو بیلجي د ملکې د سترګو تور او ملکه پر راډریک باندې پوره زړوره او واکمنه وه. هغې پر راډریک باندې حکم کاوه او په هغه باندې خپل حکم مانه. ملکې د دې واکمني او خپلسري په بدل کې راډریک ته هر ډول ښکلې او حسینې پیغلې وړاندې کولې او هغه په همدې باندې خوشحاله او دلاسا ساته. د راډریک زوی ریچمانډ به هم هغه 2-3 نجونې چې پلار به یې د ځان سره ساتلې وې ده به هم له ځان سره خپلې کوټې ته بیولې او هغه اولادونه چې د راډریک له دغو 3 مېرمنو څخه پیدا شوي ول هغه به دغه ریچمانډ د خپل ځان ملګري کولې او کوټې ته به یې له ځان سره بیولې چې دا د راډریک ناجایز اولاد و. په دې نجونو کې یوه لیزا نومېده چې 19 یا 20 کاله عمر یې درلود. ورونو دا د هغه وخت تاریخونه په همدې ډول روان ول چې د ښځو زرو او مرغلرو همدغه لوبې وې چې په انسانانو باندې یې کولې. د لیزا مشر ورور هم و. لیزا یو مشر ورور درلود
چې بریکسن نومیده. د هغه عمر 24 یا 25 کاله و. هغه هم د راډریک زوی و او په ماڼۍ کې یې ځانګړي اختیارات لرل. جنرال یوګو بیلجی هم ډېر عیاش انسان و. کله چې راډریک ووژل شو نو په عملي توګه جنرال یوګو بیلجی د اندلس بادشاه او مشر شو او د ده حکم او امر به چلیده. د جنرال یوګو بیلجی لیزا ډېره زیاته خوښېده. کله چې راډریک ووژل شو نو جنرال د لیزا د لاسته راوړلو لپاره منډې ترړې پیل کړې. خو هغې خپل لاس جنرال ته نه ورکاوه. هغه لیزا ته ویلي و چې له هغې سره د مینې او محبت په خوا کې نکاح کول هم غواړي. سره له دې هم لیزا له هغه څخه ځان ساته. بالاخره لیزا ته جنرال ګوتڅنډنه وکړه او سخت اخطار یې ورکړ. لیزا ورته وویل چې زه به په دې خبره ملکه خبره کړم او هغه ته څرګنده وه چې دا جنرال او دې ته څرګنده وه چې دغه جنرال یوګو بیلجی له ملکې څخه ډېر ویریږي ځکه چې ملکه خو ملکه وه او هر څه یې کولی شول. د جنرال یوګو بیلجی هر څه د همدې ملکې په برکت و. کنې هغه دومره سړی نه و. د راډریک د وژل کېدو څخه لږ وخت وروسته چې کله طارق بن زیاد د تلتلي په لور باندې پرمختګ کاوه نو یوه شپه لیزا د جنرال یوګو خونې ته ورغله. جنرال یوګو بیلجی له دې څخه وپوښتل څرنګه دې دې لوري ته پیښه راوکړه؟ لیزا وویل ستا څنګ ته راغلم. ولې ته په دې باندې حیران یې؟ جنرال یوګو بیلجی ورڅخه وپوښتل کله چې دلته راتلې نو په لاره کې خو ته چا ونه لیدلې؟ لیزا ځواب ورکړ نه هیچا هم نه یم لیدلې. خو لیزا ته څرګنده نه وه چې کله هغه دې لوري ته راتله نو هغه یو سړي ولیده او د دې پسې شاته را روان و. دا سړی د راډریک زوی ریچمانډ و. جنرال یوګو بیلجی وویل زه ناپوه او بې عقل نه یم لیزا. ستا څېره او شان دا څرګندوي چې ته د بل کوم مقصد او هدف لپاره دلته راغلی یې. ما ته د خپل مقصد ووایه. لیزا وویل زه کوچنی او بې عقله یم. زه په دې نه پوهېږم چې د یو چا د خپلولو لپاره زه څه ډول خبرې پیل کړم. په همدې خاطر زه ساده او نیغه خبره درته کوم. که زما په ځای تاسې هم وای نو له دې کاره څخه به مو انکار نه کاوه. زما او ستا په منځ کې د عمر توپیر ته وګوره چې څومره دی. خو زه اوس هم خپل ځان تاسې ته تسلیموم. که غواړئ ما په نکاح له ځان سره وساتئ یا بېله نکاح. جنرال وویل زه د بل شي په هکله باندې درڅخه پوښتنه کوم لیزا. د کوم مقصد او کار لپاره چې راغلی یې هغه راته ووایه. لیزا وویل ته پوهېږې چې بریکس زما ورور دی او په دې هم پوهېږې چې زه او هغه دواړه د بادشاه راډریک اولاد یو. آیا ته په دې نه پوهېږې چې د تخت وارث زما ورور بریکس هم دی؟ جنرال وویل خو ته په دې ښه پوهېږې چې بریکس د بادشاه قانوني او جایز اولاد نه دی. مذهب او دین هم هغه د بادشاه زوی نه بولي. ستا دا هیله د کوچنیانو په شان ده. دا هیله د زړه څخه وباسه. په دغه حالت کې جنرال یوګو بیلجی شراب څښل چې لیزا هم مخامخ ورته ناسته وه. خو کله چې د شرابو او دغه خبرو په تبادله کې هغه نشه شو نو له دغه بوډا او تجربه لرونکي جنرال څخه یو ناپوه او بې عقل انسان وګرځېده. جنرال یوګو بیلجی لیزا څخه وپوښتل ښه ته ووایه چې زه ستا ورور بریکس په څه ډول په تخت باندې کېنوم؟ لیزا ځواب ورکړ ریچمانډ ووژنه ځکه چې هغه د تخت او تاج وارث دی. که اعلان وشي او که ونه شي هغه بادشاه دی. که هغه ووژل شي نو بیا خو په خپل بریکس تاسې بادشاه اعلانولی شي. بوډا جنرال د شرابو په نیشه کې په ډوب اواز سره وویل آیا ته د خپل ورور په سر د بادشاهي تاج د کېښودلو لپاره د مور یوازینی زوی وژل غواړې؟ لیزا وویل یوازې د خپل ورور لپاره نه بلکې زه شهزاده ریچمانډ د دې لپاره هم وژل غواړم چې هغه زموږ هېواد ته زیان او تاوان رسوي. تاسې ګورئ چې نیمایي هېواد له لاسه وتلی. د حمله کوونکو پوځ د سیلاب په شان باندې را روان دی او د دې شهزاده پلار وژل شوی. خو هغه د پخوا په شان باندې په مزو او چلچو کې ډوب دی او د هېواد کومه پروا نه کوي. او زه په دې هڅه کې هم یم که زما وسه پرې ورسیږي نو زه به هغه ته په خپل لاس باندې زهر ورکړم. جنرال یوګو بیلجی وویل هو زه هغه ته حق ورکوم. زه هغه وژلی نه شم او نه یې وژنم. لیزا وویل ته اصلا له ملکې څخه ویرېږې. جنرال یوګو بیلجی وویل داسې نه ده. هیڅ پلار خپل زوی نشي وژلی. ریچمانډ زما خپل زوی دی. دا د راډریک زوی نه دی. ملکه د راډریک څخه هیڅ اولاد نه لري. ورونو په هغه وخت کې د هغو خلکو او د لیزا لپاره دا څه حیرانوونکې خبره نه وه چې څوک د چا اولاد دی او څوک نه دی. د بادشاه په ماڼۍ او قصر کې ډېر همداسې کارونه کېدل او همدا حرام او ناروا کارونه ورکې روان ول چې څوک په هغه ځای کې د چا حقیقي اولاد دی. خو دا یوازې د اولاد مور ته ور معلومېده
چې د دې حقیقي اولاد له چا دی. د جرمني یو تاریخ لیکونکي لیکلي چې رالډریک په حقیقي توګه یو جګړه کوونکی بادشاه و، خو هغه داسې بادشاه و چې خپل ولس یې نیم ژوندی ساته او مزې چلچې خپل قانون او حق ګاڼه. او پوځ د داسې بادشاه ساتل په ځان باندې لازم نه بولي چې د هغوی حقوق نه مراعاتوي. د ډېر کم بربري پوځ په واسطه باندې ماتې وخوړه. د رالډریک خپله مېرمن هم د هغه سره وفادار او ملګرې نه وه. کله چې هغه ووژل شو نو ملکې او د ښار ساتونکي جنرال یوګو بیلجي په هغو صحنو او حالاتو کې شراب څښل او ښار د خلکو څخه خالي کېده. لیزا د یوګو څخه وپوښتل آیا تاسې ښار د مسلمانانو څخه خوندي ساتلی نه شئ؟ جنرال یوګو بیلجي ځواب ورکاوه چې د خونې دروازه خلاصه شوه او یو ځوان هلته راننوت. جنرال یوګو بیلجي په مینه وویل ریجمانډ راځه راځه. دا د بادشاه رالډریک زوی ریجمانډ و چې حقیقي او اصلي پلار یې همدغه جنرال یوګو و. ریجمانډ هغه ته رانږدې شو. هغه لیزا د ده خونې ته په راتلو کې لیدلې وه، نو د خونې په کړکۍ کې یې غوږ نیولی و او د هغوی ټولې خبرې یې اورېدلې وې. ریجمانډ د جنرال یوګو بیلجي څخه وپوښتل ښه نو ته زما پلار یې؟ ما خو تر اوسه پورې ځان د بادشاه زوی باله. ریجمانډ په ډېره بیړه سره خنجر راویست، په داسې حال کې چې یوګو بیلجي د شرابو په نشه کې ډوب و. مخکې له دې چې یوګو بیلجي ځان وساتي د ریجمانډ خنجر د هغه په زړه کې ننوت. ریجمانډ یو ځل بیا هماغه خنجر د جنرال په زړه کې ورننیست. بوډا جنرال یوګو بیلجي راغبرګ شو او بیا پړ مخ په مځکه باندې راپرېوت. په دې حالت کې لیزا چیغې کړې او د باندې تښتېدله چې ریجمانډ هغه هم راګیر کړه او هغه یې هم په خنجر باندې دوه وارې ووهله او په ځمکه باندې راولوېده. ورونو دا خو د ریجمانډ، لیزا او یوګو بیلجي کیسه او یوګو بیلجي کیسه. اوس به د اسلام ستر غازي طارق بن زیاد رحمه الله ته ور وګرځو. طارق بن زیاد د خپل لښکر سره د ټیکس سیند ته راورسېده. هغه فکر کاوه چې د سیند په بله غاړه د پل هغې خواته به د اندلس پوځ ولاړ وي او د پل څخه به څوک نه پرېږدي چې هلته به ډېره خونړۍ جګړه وشي. خو د سیند په غاړه باندې هیڅوک هم ولاړ نه و. طارق بن زیاد وویل ما د دې څخه مخکې داسې کوم چل نه و لیدلی. اندلسان موږ په خپل جال کې راګیرول غواړي. سالار ابو زرعه طریف بن مالک وویل هو ابن زیاد دا د چل څخه پرته بل شی نسي کېدی. او ورونو دغه سیند د ښار څلورو لورو ته پروت و. دوی ویل چې که چیرې موږ مخکې لاړ شو نو په سیند کې به راګیر شو چې د کلا پوځ به په موږ باندې حمله وکړي او بیا به له هغې خوا راوتل موږ ته ډېر ګران وي. طارق بن زیاد وویل خو زه له دې ځای څخه بیرته نشم تللی، موږ به خامخا مخکې ځو. طارق بن زیاد چې په څه ډول باندې خپل لښکر له پل څخه تیر کړ هغه په تاریخونو کې دا رنګه بیان شوی. لومړی هغه سپاره تیر کړل، بیا ورپسې پیاده روان کړل. د پل څخه په تېرېدلو سپرو خپل پیاده په منځ کې راګیر کړل. که چیرې حمله وشي نو هغوی به خپله دفاع کوي او غشي ویشتونکي دواړو اړخونو ته روان وو. هغوی ښي او چپ لوري ته څارنه کوله او د ناڅاپي برید په صورت کې د دښمن غشي ویشتونکي په نښه کول. طارق بن زیاد په پوره احتیاط سره پرمختګ وکړ او څو سپاره یې د کلا نور لورو او برخو ته هم واستول چې د پوځ او دښمن معلومات راوړي. په ښار کې یو دم چیغې شوې چې هغه دي راغلل. دا اواز په ټول ښار کې زر تر زره خپور شو او ټول پاتې خلک پرې خبر شول. په ښار کې یوازې ګوډ قوم او یهودیان پاتې وو، نور ټول له ښاره څخه تښتېدلي وو. د طارق بن زیاد استول شوي سپاره بیرته راغلل. هغوی وویل چې د ښار په هېڅ اړخ او لوري کې د دښمن هېڅوک هم ونه لیدل شو او په دې حالت کې طارق بن زیاد لا مخکې کلاوې لیدلې وې چې د هغو په سرو باندې هېڅوک نسته. طارق بن زیاد فکر وکړ چې نور احتیاط هم ضروري دی. هغه خپل سالاران جولین او اوپاس د سلا مشورې لپاره راوغوښتل. هغوی فیصله کړې وه چې ښار باید محاصره شي او تر ډېره وخته پورې باید محاصره دوام وکړي. د سپرو د ډلې مشر قمندان طارق بن زیاد ته وویل موږ د ښار دروازې خلاصې او پرانیستې ولیدې. خلک د هغو دروازو څخه وتل. کله چې هغوی موږ ولیدلو نو څه د باندې لوري ته وتښتېدل او څه دننه ولاړل. هغوی په دې خبرو کې بوخت وو چې یو چا وویل هغه دی د کلا لوی او عمومي دروازه پرانیستل شوه. په دې حالت کې ټولو هغو لوري ته وکتل
5 یا 6 مخور کسان په اسونو سپاره د دوی لوري ته روان شول. ورونو هغوی پوځیان نه وو خو دې لوري ته راتلل. طارق بن زیاد او نور سالاران هغو لوري ته روان شول. نو د ښار څخه راتلونکو خلکو اسونه را په منډو کړل. د ښار څخه په راتلونکو کسانو کې یو په لوړ اواز سره وویل موږ د سولې او روغې جوړې پیغام راوړی دی. زموږ سره ولاړ شئ او ښار تسلیم کړئ. سبحان الله، الله اکبر. ومو لیدل ورونو، ومو لیدل چې الله جل جلاله خپلو صالحو بندګانو ته څنګه د نصرت اسباب برابروي، څنګه خلک ورته مسخر کوي. پام چې د دنیا محبت زړونو ته وانه اچوئ. پاته شئ په هغه مسیر په کوم مسیر باندې چې اسلاف روان ول. والله العظیم الله به داسې لارې درته برابروي چې هغه به ستاسې په ذهن کې هم نه راګرځي. تاسې دغه ژوندی مثال ووینئ چې طارق بن زیاد رحمه الله د څومره ستړیا په حالت کې او په څومره احتیاط د ټول اندلس دغه مرکز ته داخلیږي او بیا هم له هغه خوا د سولې او روغې جوړې پیغام ورته راځي. دا د الله جل جلاله نصرت دی چې خپلو بندګانو ته یې ور په برخه کوي. ورونو که په موږ او تاسې باندې هر ډول د اسودګۍ یا اسانۍ حالت راسي نو زموږ باید الله جل جلاله په یاد وي. دا چې اوس د فتنې او ګناو اسباب زیات شوي دي، په ځانګړي ډول د موبایل یادونه کولی شو چې اوس له هر مشر او کشر سره پروت دی او انټرنیټ هم د دوی په ډیری موبایلونو کې فعال وي. نورونو زموږ او ستاسې لین او رابطه باید د الله جل جلاله سره کمزوري نشي. که شپه وي، ورځ وي، پټه وي، ښکاره وي، خپل کور کې وي، دفتر کې یا هم په هر ځای کې وو، نو باید له الله جل جلاله څخه په زړه کې ویره ولرو او د فتنو له اسبابو څخه ځان وساتو. که چیرې زموږ او ستاسې رابطه له الله جل جلاله سره سمه وي نو بیا الله جل جلاله خپلې د نصرت ملکې زموږ او ستاسې سره ملګري کوي. کومې لویې موخې چې موږ لرو انشاء الله تعالی د الله جل جلاله په زور او قوت سره به هغو ته رسیږو. کله چې دوی دا پیغام یا خبره وکړه او پاس او جولین هغه راتلونکي خلک وپېژندل. دو پکې یهودیان او نور د ګوټ قوم وو. هغوی له اسونو څخه راښکته شول. له جولین او پاس سره یې روغبړ وکړ. بیا د طارق بن زیاد سره ستړي مشي او روغبړ وکړ. د پلاوي مشر وویل تاسې لوی او ستر یاستئ طارق بن زیاد، اندلس ستاسې دی. طارق بن زیاد وویل زه لوی او ستر نه یم بلکې الله جل جلاله لوی او عظیم دی. دا زما هیواد نه بلکې دا د الله جل جلاله ځمکه ده. په اسلام کې هیڅ څوک بادشاه نشته، یوازې الله جل جلاله بادشاه او شاهنشاه دی. د هغه په هیواد او مملکت کې هر انسان مساوي حقوق لري. د ګوټ د قوم یو مخور سړي وپوښتل آیا موږ دا هیله لرلی شو چې موږ ته به خپل حق پوره راکول کیږي؟ طارق بن زیاد ځواب ورکړ تاسې ته به داسې حق درکول کیږي چې ستاسې راتلونکي نسلونه به یې هم یادوي. د امید راډیو ډیرو درنو او متدینو اوریدونکو، دا وه د پاتې مزل نننۍ خپرونه چې تاسو ته ما ډاکټر سیف الله خالد وړاندې کړه. هیله ده موږ هم په خپلو نیکو دعاګانو کې یاد ساتئ. تر راروانې جذابې تاریخي خپرونې مو په لوی او مهربانه الله جل جلاله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.